درنو او محترمو کتونکو او اورېدونکو، زه ډېر په ویاړ سره دا خبره کول غواړم، ډېر فخر کوم په دا خبره چې جمال ترک زموږ د سیمې یو داسې فوټوګرافر دی چې هغه هر ځای چې یو داسې پېښه شوي دی تر ټولو له مخه د ځان ورسوي او دغه ځای فوټیج، دغه ځای ویډیوز جوړوي. دغه رنګه ده یوه ویډیو جوړه کړې وه د سیول هسپتال پېښې په باره کې. نو دغه ایوارډ د ورلډ پریس په نامه دا ایوارډ چې په امریکا کې ده واخیستلی، دا ایوارډ داسې دی لکه ما چې اخیستی. زه په ځان باندې فخر کوم چې جمال ترک رنګه فوټوګرافر او میډیاکار موږ په دا خپله سیمه زه تبریک ورته وړاندې کوم تاسو ته هم او جمال ترک.